أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طول تعرفنا لله د الله د پاره دی الذي هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړل اسمانونه والارض او ځمکه وجعل الظلمات والنور او پیدا کړل تیارې والنور او رڼا ثم الذين كفروا بیا هم هغه خلق چې کافران دي ثم الذين كفروا بیا هم هغه کسان چې کافران دي بربهم يعدلون د خپل رب سره برابر والی کوي یا د خپل رب سره برابر غني. سوره انعام ته انعام ځکه ویل کیږي چې د کوم د باطلو عقیدو د زناورو په باره کې د باطلو خبرو د کافرانو دغه زناورو په باره کې د هغې د عقیدې او د هغې د سوچ او فکر او د باطلو خبرو رد الله تبارک وتعالی په دې صورت کې کړی دی. د هغې د وجې نه دې ته سوره انعام ویل کیږي. مکی صورت ته 20 رکوګانې دي او 165 آیتونو باندې مشتمل دی. شروع شوی د الحمدلله نه چې ټول تعریفونه الله تبارک وتعالی لري دي. هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړي دي، ځمکه پیدا کړې ده، تیارې پیدا کړي دي او رڼا پیدا کړې ده. د دې ټولو قدرتونو باوجود هم خلق د الله تبارک وتعالی سره نور شریکان برابري. وجعل الظلمات والنور پدې کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې تیارې او رڼا دا ټول الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. تیاره د شپې وي که تیاره د کفر وي، تیاره د جهالت وي که تیاره د جهنم وي، دا ټول تیارې الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. او رڼاګانې رڼا چې دی نو دا د رضی وي که رڼا د ایمان وي که رڼا د هدایت وي که رڼا د علم وي او که رڼا د جنت وي، دا رڼاګانې هم ټول الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. او چې کله دې ته نسبت شي چې تیارې او رڼا ظلمات لفظ راغلی دی جمع د ظلمتون جمع راغلی د ظلمات او نور واحد لفظ راغلی نور مفرد دی. وګوره وجعل الظلمات والنور نو دا ظلمات لفظ الله تبارک وتعالی جمع راوړی دی، یعنی تیاری ډیری دي. څوک د جهالت په تیاره کې پراته دي، څوک د کفر په تیاره کې پراته دي، څوک د شرک په تیاره کې پراته دي، څوک د اونې عبادت کوي، څوک د نور عبادت کوي، څوک د بوټو عبادت کوي، څوک د بوتانو عبادت کوي د الله نه علاوه. نو دا په مختلفو خلق مختلفو تیارو کې پراته دي. و نور او رڼا هم یو دا چې هغه د الله تبارک وتعالی طرف ته لار ده. نو ځکه لفظ د ظلمات دا جمع راوړی دی چې تیاری ډیری دي او نور د هدایت، نور د الله تبارک وتعالی د طرف ته د لارې د الله د معرفت نور چې دی دا یو دی چې صحیح لار دا یو ده. بیا الله فرمایي چې بیا هم الله تبارک وتعالی د ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي او الله تبارک وتعالی د تیارې او رڼاګانې پیدا کړي دي. بیا هم خلق د الله سره نور شریکان برابر وي. دې ځکه یو بل خبره یاد ساتئ چې کم بد سيزونه دي او کم ښه سيزونه دي، کم رڼاګانې دي او کم تیارې دي، دا ټول الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. خو چې کله د دې د کېدو نسبتي نو د ښه کار نسبت د الله تبارک وتعالی طرف ته کول دي او د بد کار نسبت د خپل طرف ته خپل ځان طرف ته کول دي. ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من مصیبه فمن نفسك. چې کوم انسان ته کوم مصیبت او تکلیف رسیږي دا د انسان د خپل عمل او د خپل لاس ته وجنه، او چې کوم نیکی وته رسیږي دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه. نو پیدا کون کې خالق د بده او د نیکه، خالق د رڼا او د تیارې، خالق د خو او د خراب دا الله تبارک وتعالی دی. خو د خصیز نسبت دا به الله تبارک وتعالی طرف ته کیږي او د بد سید نسبت دا به الله ته نه کیږي، بلکې دا چې چا کړی وي د هغه ته به د دې دا نسبت دا کیږي. او الله تبارک وتعالی سره دی بیا شریکان برابرۍ. د دې مطلب دا دی چې دا یو قسم د شرک نسبت دی چې الله سره څوک برابر، یعنی څنګه چې الله لایق د عبادت دی، الله خلق عبادت کوي، دا ست د بل سیز عبادتو کې لګ عبادتو کې او کډیرو کې خود بل سیز عبادتو کې نو تا په صفت د الوهیت کې الله تبارک وتعالی سره دی دا بل سیز شریکو ګرځو. لکه بل فرض الله ته مونږ سجده کو، دا سجده د عبادت په نیت باندې یا قیام د عبادت په نیت باندې یا رکوع د عبادت په نیت باندې تابل چاته وکړه. دا عبادت نیت پکې ځکه وایم چې یو سړی اسې ودرې د جاده تعظیم د پاره نو په دې باندې سړی کافر کیږي نه، ځکه چې ودرېدل د تعظیم د پاره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه ثابت دي. خو سجده کول دا په خصوصیت سره منه ده په دې امت کې. نو که یو سړی سجده د عبادت چاته وکړه نو د الله سره په دغه عبادت کې دا بل کس شریک کو
نو دا سړی په دې باندې کافر کیږي او که د عزت سچ دی چاته وکړه نو کافر کیږي نه، خو بیا هم ګناه کبیره ده او حرام کار دی. خجی نو الله تبارک وتعالى په ذات کې یا په صفات کې د سره نور کسان برابرول دې ته ویل کیږي یعدلون. نو د دې ته کفر او شرک ویل کیږي چې څوک د الله تبارک وتعالى سره په ذات کې یا په صفاتو کې څوک ور سره شریک کې. نو خلاصه د خبره دا شو چې ټول تعریفونه الله لره دي چې اسمانونو او زمکه پیدا کړی دي، رڼاګانې او تیارې پیدا کړی دي، او الله تبارک وتعالى سره بیا هم چې دینو دي خلق ور سره برابري. الحمدلله الذي ټول تعریفونه الله لره دي، خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه، وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي تیارې او نور او رڼا، ثم الذين كفروا بیا هم هغه کسان چې کافران دي بربهم يعدلون په خپل رب باندې په خپل رب سره دوی برابر والی د خلقو کوي. هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته خلقکم من طین چې پیدا کړی تاسو د خټې نه، ثم قضى اجلا به مقرر کړه یو نیټه، واجل مسمى عنده او یو نیټه مقرره عنده د هغه سره ده، ثم انتم تمترون بیا هم تاسو شک کوئ. الله تبارک وتعالى د خپل قدرت نه ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى هغه ذات ته چې تاسو یې د خټې نه پیدا کړي. خوره خټه اوبو ما د دې تاسو بار بار وضاحت کړی دی چې د دې مطلب هم یو دی. خوره د اوبو سره ملو شوی دا د هغې نه خټه جوړه شوې ده، هغه خټه بیا توره شوې ده، بیا هغه پوچېدو شوې ده، چې کوم مټینه خټه د هغې نه جوړه شوې ده یا کوم د خټې چې کوم کرپندې غونتې وي هغه سیز چې سلیخناکه خټه وي من طین لازب، نو د هغې نه بیا د انسان تخلیق شوی دی. نو که خوره ذکر شي، که اوبه ذکر شي، که خټه ذکر شي، مراد د دې نه ټول چې دی نو یو دی. یا من صلصال ذکر شي، من حمئ ذکر شي، من حمئ مسنون، نو دا ټول د دې خټې اقسام دي چې خټه کله چې اوبه پکې نه وي دی ته تراب ویل کېږي، چې اوبه ورسره یو ځای شي دی ته توین ویل کېږي، چې بیا هغه لږه پخه شي نو دی ته بیا صلصال ویل کېږي، چې بیا هغې لږه توره شي نو حمأ ورته ویل کېږي، او دغه شان بیا هغه چې کله واپس په کلکېدو شي دا څنګه چې په دې باران کې د خټې جوړې شي دا خټې بیا په سختېدو شي نو دې ته مسنون ویل کېږي. د دغې تورې خټې نه بیا انسان چې دی نو پیدا شوی دی. د دې بار بار ذکر شته، خپل خپل ځای کې تفصیل هم راځي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې بیا د دې یو نیټم الله سره مقرر ده، او د دې ټولو خلکو باندې به بیا دوباره د راژوندي کېدو یو نیټم د الله تبارک وتعالى سره ده. خو بیا هم دا خلک شک کوي، یعنی الله تبارک وتعالى په دې خبره قادر دی چې اوس هم تاسو د خاورې نه پیدا کړئ. د کافرانو به اعتراض کو کنه چې دا انسان خوري شي نو بیا به څنګه پیدا کیږي؟ الله ورته جواب ورکوي چې مخکې تاسو د خاورې نه پیدا یې، نو که یو ځل تاسو بیا مړه شئ او بیا خوره شئ نو بیا هم الله تبارک وتعالى تاسو راژوندي کولی شي. هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته خلقکم من طین چې پیدا کړی یې تاسو د خټې نه، ثم قضى اجلا بیا مقرر کړه یو نیټه، واجل مسمى عنده او نیټه مقرر ده د هغه سره، ثم انتم تمترون بیا هم تاسو شک کوئ. وهو الله في السماوات وفي الارض او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته چې په اسمانونو کې دی، وفي الارض او پزمکه کې هم دی. يعلم سرکم وجهرکم الله تبارک وتعالى پویږي تاسو په پټو باندې، وجهرکم او تاسو په ښکارو سيزونو باندې، ويعلم ما تکسبون او الله تبارک وتعالى پویږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. وهو الله في السماوات وفي الارض او هغه الله دی په اسمانونو او پزمکه کې، یعنی هغه الله دی لایق د عبادت هغه الله دی چې په اسمانونو او پزمکه کې دی، او داسې ذات دی يعلم سرکم وجهرکم چې تاسو کوم پټ سيزونه کوي په هغه باندې هم پويږي، وجهرکم او تاسو په ښکار سيزونه باندې هم پويږي. او بیا الله تبارک وتعالى ويعلم ما تکسبون، یعنی الله خو هغه ذات پکار دی چې هغه په پټو سيزونو پويږي، په ښکار سيزونو باندې پويږي، تاسو کوم کار کسب کوي په هغه باندې پويږي. دا رد دی په هغه بوتانو باندې، په هغه باطل خدایانو باندې چې هغه په یو ځای کې پراته دي او د خپل ځان نه مچ قدر تم نشي شړلی، او بلکې مچ د دین یو سیزو تختی نو هغه ته نه دی واپس نشي غوښتی، نه ته دی واپس اغستی شي، نه د دې د عبادت کوونکي چې کم کافران دي نه ته دی واپس اغستی شي. ضعف الطالب والمطلوب رستو بتاسو لراشي. نو الله تبارک وتعالى دغه خبرې رد کوي. بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، الله تبارک وتعالى هغه ذات ته چې دی په اسمانونو کې دی لایق د عبادت دی او په ځمکه کې لایق د عبادت او د الله تبارک وتعالى دی، یعنی عبادت صرف او صرف د الله تبارک وتعالى په کار دی. وهو الله في السماوات وفي الارض او هم دغه الله دی په اسمانونو او په ځمکه کې. څه مطلب؟ هم دغه الله دی لایق د عبادت
معبود برحق په اسمانونو کې او په ځمکه کې یعلم سرکم وجهرکم الله پوهیږي په پټو کارونو دستاسو او په ښکارا دستاسو ويعلم ما تکسبون او پوهیږي په هغه څه چې تاسو کوم کسب کولو وما تأتيهم من آیه او نرازی دویتا من آیه سنخا من آیات ربهم د نخو د رب د دوینا الا كانوا عنها معرضين مگر ودی د هغینا اعراض کوونکی د کافرانو یو بل بد صفت او بد خوی الله بیانی چې دې تم کله د الله تبارک وتعالى د آیتونو نس آیت او سنخ راشي دې د هغه نه مخواړي یعنی دې په قران باندې د قران مجید په آیتونو باندې یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په معجزات باندې دې عمل نه کوي سوچ او فکر وته نه کوي بلکې دې د هغه نه مخ اړون کړي وما تأتيهم او نرازي دویتا من آیت سنخا من آیات ربهم د نخو د رب د دوینا الا كانوا عنها معرضين مگر ودی د هغه نه الا كانوا عنها مگر ودی د هغه نه معرضين مخ اړون کی فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقد كذبوا په تحقیق سره دي دروغجنو غنلو بالحق حق لما جاءهم کله چراغلی دویتا فقد كذبوا په تحقیق سره دي نسبت د دروغ او کو دا سمانم کولې شه دي نسبت د دروغ او کو بالحق حق تا لما جاءهم کله چراغی دویتا فسوف ياتيهم پزردا چراب شي دویتا انباء ما كانوا انباء خبر ما د هغه سو کانو به یستهزئون چې دوی په هغه باندې ټوکې کولې الله تبارک وتعالى فرمایي چې کلم دي ته حق راغلي دي هغه ته دروغ نسبت کړي دي هغه حق یا دروغجن ګڼل دي د دینه مراد ذات مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د قران مجید آیتونه دي چې کلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دي ته یو حق خبره کړي دا نو دی ورته د دروغ نسبت کړي دي هغه ته دروغجن ویلي دي یا دي ته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران مجید آیتونه بیان کړي دي د خلکو ته د قران مجید آیتونه راغلي دي نو هغه دي ته د دروغ نسبت کړي دي الله فرمایي چې دا کوم سيزونو پورې تاسو خندا کوي د دروغ نسبت وته کوي د دې خبر دا به تاسو ته چې دین ډیر زر معلوم شي فقد كذبوا بالحق پتکیک سره دروغ غنلیو دی حق لرا لما جاءهم کله چراغی دویتا فسوف ياتيهم پس درد چراب شي دویتا انباء ما كانوا به يستهزئون خبر د هغه سیز كانوا به يستهزئون چې دوی په هغه باندې ټوکی کوونکی الم يروا ایا ندی کتلی دوی کم اهلکنا من قبلهم چې څومره هلاک للمونګه من قبلهم وړاندې لدوینا من قرنن د قومونو مکناهم چې مونږه زیور کړیو دوی ته یا مونږه قوت ور کړیو دوی ته فل ارض پزماکه کې ما هغه قوت لم نمکل لكم چې مونږه طاقت نه دی درکړې تاسو ته مونږه قوت نه دی درکړې تاسو ته وارسلنا السماء او لګلیو مونږه السماء د اسمان علیهم په دی باندې مدرارن باران وجعلنا الانهار او جوړ کړیو مونږه نهرونه تجري من تحتهم لاندې د دوی د قدمونو نه فاهلكناهم بذنوبهم بیا مونږه هلاک کړل دوی په ګناهونو د دوی بیا مونږه هلاک کړل دوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی وانشأنا او مونږه پیدا کړل من بعدهم پس د دینا قرنن آخرین قومون نور الله تبارک وتعالى اوس دغه کسانو ذکر کوي الله تبارک وتعالى فرمایي چې آیا دی نګوري چې مخکې مونږه داسې قومونه پیدا کړیو چې اغي سره د دین ډیر قوت د دې سره نور ایتونو کې دا مضمون دی چې ډیر قوت او ډیر مال او ډیر اولاد د اغي سره داسې مال او داسې اولاد داسې قوت او داسې طاقت چې هغه تاسو ته نه دی درکړی شوی تاسو چې دینو رستو به تاسو لراشي چې معشار ما آتیناهم چې تاسو له هغه لسمه برخم نه درکړې شوی یعنی د مکی کافران چې په کم خپل دولت باندې یا په خپل تجارت باندې یا د خپل کجورو په باغونو باندې به اغي نازیدل نو الله تبارک وتعالى او فرمایي چې تاسو سره څه قوت او طاقت ته داسې قوت او طاقت چې یو په لس باندې یعنی تاسو له هغه لسمه برخم نه درکړې شوی یو د لسنم سیوا قوت او طاقت د مخکنی قومونو سره وو خو چې کله اغید الله تبارک وتعالى دین ته نسبت د دروغ وکړو نو الله تبارک وتعالى هغه ټول قومونه هلاک کړل او هغه په ځای باندې الله تبارک وتعالى نور قومونه پیدا کړل یعنی که دنیا کې د یو انسان ډیر مال او دولت وي ډیر ترقی کړي وي ډیر جیداد وي خو هغه دین اسلام نه قبلي نو دا هغه د یو سیزم پکار ناراضي ځکه چې د الله تبارک وتعالى دین ته نسبت د دروغ کوي او الله تبارک وتعالى په دې قادر دی چې د ټول خلک لري کی دغه هلاک کی او د دې په ځای باندې نور قومونه راولي الم يروا آیا دوی ندی کتلې کم اهلکنا چې څومره ډیر هلاک للمونګه من قبلهم وړاندې لدوینا
من قرن د کلونا یعنی اهل د کلو یعنی خلق د کلی اوسیدونکي د کلی مکناهم چې مونږ قوت ورکړو دوی ته فل ارض پزمکه کې ما لم نمکن لكم هغه مونږ نه دي درکړې تاسو ته وارسلنا السماء او مونږ اولېګل د اسمان د طرفنا وارسلنا السماء او مونږ لېګلو د اسمان د طرفنا علیهم په دوی باندې مدرارا باران وجعلنا الانهار او مونږ جوړ کړیو نهرونه تجری چې بيدل با من تحتهم د دوی د قدمونو لاندې فاهلكناهم بذنوبهم نو مونږ هلاک کړل دوی د دوی د ګناهونو په سبب باندې وانشأنا او پیدا کړل مونږه من بعدهم پس د دوینا قرنا آخرین قومون نور ولو نزلنا عليك كتابا ولو نزلنا او کچری مونږه نازل کړي وي پتا باندې کتابن دا کتاب فی قرطاسن په کاغذ باندې لیکل شوی په کاغذ باندې فلمسوه بأيديهم نو دیبا ټچ کړو په خپل لاسونو باندې دیبا مسا کړو په خپل لاسونو باندې لقال الذين كفروا خامخا ویلبو کافرانو ان هذا الا سحر مبين چې نه دی دا مگر جادو. اصل کې د کافرانو به چې د آیتونو لګ لګ ولې نازلېږي پکار دا چې دا قرآن مجید د یو کتابي شکل کې په یو رجستر کې په کاغذ باندې لیکل شوی فرشته وروړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زمون په وړاندې ورکی بیا به مونږ په دې باندې چې دین یقین وکړو. نظر ابن حارث عبد الله بن امیہ او نوفل بن خویلد په باره کې دا آیتونه نازل شوي دي او غي ویلو چې مونږ به ایمان نه وروړو سو پورې چې سلور فرشتي مونږ ووینو چې هغه دا کتاب وروړي او دا گواهی وکړي چې دا د الله تبارک وتعالى کتاب دی. الله تبارک وتعالى ورته د هغه جواب ورکړي چې دا تاسو اسه بانی دي دا تاسو اسه د دین اسلام نه د اوړېدو د پاره یو چل دی او یو سازش دی او بانی دي وګرنه تاسو ډیر معجزات او کمالات داسې ولیدل. دغه کافرانو وی چې مونږ سپوږمې وینو چې دوه ټوکړي شي بیا به مونږ ایمان وروړو. سپوږمې یو ولیدا چې دوه ټوکړي شو یو ټوکړی یو طرف ته روانه شو بل طرف ته بیا ولیدا چې هغه یو ځای شو اغي په دې باندې ایمان ورونړو. نو الله تبارک وتعالى چې دینو دا فرمای چې کچرته دا قرآن مجید دی وی چې د کتابي شکل کې یا د کاغذ باندې لیکل شوی فرشتي وروړي الله فرمای کچری مونږ داسې موکو چې دا قرآن مجید په کاغذ باندې لیکل شوی فرشتي وروړي او دا فرشتي وی چې دا د الله تبارک وتعالى کتاب دی. نو دغه خلکو سره خو بیا بل څه خبره پاتې نشي نو بیا به وی چې لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين دی به بیا وی چې نه دا خو فرشتو نور او دا خو زمون پسترګو باندې جادو شو نو مونږ پوی نشو. تاسو مخکې تاسو لبراشي سوار لسمه سپاره کې چې کله دا خلک څوک چې خبره نه مني وی کته دی اسمان ته اوخېږي اسمان ته اوخېږي او د اسمان د سيزونو د قدرتونو وته اوخې واپس چې راکوس کې نو وی با چې لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون چې دا خو زمونږ سترګې نشوي بلکې په مونږ باندې جادو شوی او مونږ زکه چې دینو د سيزونو ولیدل وګرنه په حقیقت کې دا سيزونه نشته دي. نو کفرانو په مختلفو طریقو سره د دین اسلام نزان بچکولو یو غش د عقیده او چې به دا جادو شوی دی. نو الله فرمایي چې مونږ دا کتاب په کاغذ شکل کې نازل کو او فرشتي وروړي دا غینه باوجود بم دی وي چې دا جادو شوی دی لکه څنګه چې دې سپومې ولیدا او هغه دوه ټوکړې شو او هغه دوه ټوکړې واپس یو بل سره یو ځای شوي نو چې چا ایمان راوړو اغي راوړو لکه حبیب یمنی او چې چا ایمان نه راوړو نو اغي دا خو جادو دی دا سپومې خو نه دوځای کیږي خدا مونږ ته د جادو په زور داسې اوخ کاری د چې غنه دا جدا شو بیا یو ځای شو. الله تبارک وتعالى دې داسې جاهلانو نه مونږ بچو ساتي. ولو نزلنا عليك کچری مونږ نازل کو پتا باندې کتابن دا کتاب قرآن مجید فی قرطاسن په کاغذ لیکل شوی فلمسوه بأيديهم نو دی به ټچ کی لمس به کی په خپل لاسونو سره لقال الذين كفروا خامخ ابوي هغه کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين چې نه دي دا مگر جادو ښکارا. وقالوا او وایدا کافران لولا انزل عليه ملك چې ول نازل نکړې شو په د باندې فرشتہ ولو انزلنا ملكا او کچری مونږ نازل کو فرشتہ لقضي الامر خامخ فیصله وکړي شي د کار ثم لا ينظرون بیا بدی ته مهلت نشي ورکول. بل به کافرانو دا اعتراض کو چې په مونږ باندې فرشتہ ولې نه نازلېږي دا انسان چې په مونږ باندې پیغمبر شو نو په کار ده چې د په ځای باندې فرشتہ راغلی وي. د قرآن مجید په نور آیتونو کې د کافرانو دا اعتراض موجود دی. د هغه جواب په نور زینو کې دا ورته الله تبارک وتعالى ورکړی دی چې پزماکه انسانان ګرځي نو ځکه ورته الله انسان پیغمبر را لېږلی دی. کچرته په دې ځمکه باندې فرشتي ګرځېدي نو بیا به الله تبارک وتعالى پیغمبر په فرشتو کې را لېږلو خو چونکې انسانان په ځمکه باندې ګرځي ځکه ورته الله تبارک وتعالى پیغمبران هم په انسان په صورت کې را لېږلي دي بشر
او انسان دی تر غلي د دین اسلام د تبلیغ د پاره. نو دې ځکه کافرانو هغه اعتراض چې مونږ باندې فرشته ولې نه نازلېږي مخکې جواب ولا ورکی الله تبارک وتعالى، او په دې کې جواب موجود دی چې دی وی چې په مونږ باندې فرشته ولې نه نازلېږي. الله فرمایي چې که چېرته مونږ په فرشته نازله کو او بیا هم دی د هغې فرشتې نه انکار وکړي لقضي الامر، نو بس فیصله د کار به وشي، یعنی فوري طور به بیا په دې باندې الله عذاب راولي او ثم لا ينظرون، بیا به ورته مهلت نشي ورکولی کېدی. نو د فرشتې د نزول نه پس که چېرته دی بیا هم انکار وکړو نو بیا به دی باندې الله به فرشته نه نازلوي، ځکه چې الله ته پته ده چې دی به د فرشتې نه هم بیا انکار کوي. نو که د فرشتې نه هم بیا انکار وکړو نو بیا به ورته الله نور مهلت نه ورکوي، بیا به د دی د عذاب د فیصله فی الفور چې دی نو کېږي. وقالو او وای دی لولا انزل علیه ملک، ولې نه نازلېږي په ده باندې فرشته، ولو انزلنا ملکا او کچری مونږ نازله کو فرشته لقضي الامر، نو فیصله به وکړي شي د کار، ثم لا ينظرون، بیا به دې ته مهلت نشي ورکولی. ولو جعلناه ملکا او که مونږ جوړ کړی وی د پیغمبر لره ملکا فرشته، لجعلناه رجلا، نو خامخا مونږ به ګرځو د لره رجلا سړی، وللبسنا علیهم، وللبسنا علیهم او مونږ به په شبه کې اچولیو علیهم دوی، یا وللبسنا مونږ به شبه غورځولې وه، شک به م غورځولې و، ګډوډ کړی به مو په دې باندې ما یلبسون، هغه چې دوی یې اوس ګډوډوي. الله تبارک وتعالی د فرشتې د نه نازلولو یو بله وجه ذکر کوي. که مونږ په دې خلکو باندې فرشته رالیږو، د پیغمبر انسان نه رالیږو بلکې فرشته پیغمبر په ځای باندې فرشته پیغمبر راولیږو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای باندې یو فرشته مونږ را لېږلی وي او هغه پیغمبرو، نو فرشته خدا خلک په خپل اوریجنل او اصلي حالت کې نشي لیدلی، نو خامخا بیا به مونږ د هغه نه بشر به هم ته جوړو، د انساني شکل کې به راتله. نو چې کله په انساني شکل کې فرشته راتله نو بیا به دی ګډوډ شوي، دی به بیا وایي چې نه دا خو فرشته نه، دا خو یو انسان دی، ځکه چې زمونږ په شان دی، دا خو انسان دی. نو الله فرمایي چې دا اوس کم خبره کې دی ګډوډېږي، یعنی دی خو یو شان نه دي، چرته مؤمن او مسلمان او کافران دا یو شان نه دي، بیا انبیاء کرام چې دی نو دا ټول یو برابر نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نه اوچت او اعلی شان دی. نو دی د هغه ظاهري شکل او صورت ته کتل چې دا هم زمونږ په شان ته انسان دی، پکار ده چې دا خو فرشته راغلی وي. الله تبارک وتعالی ورته جواب ورکړي که فرشته هم راغلی وي نو ابم په انساني شکل کې وه، او اوس چې څنګه تاسو وایئ چې دا هم زمونږ په شان بشر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یادوي، بیا به هم دا فرشته یادوله چې دا هم زمونږ په شان دی. کم تلبیس او کم ګډوډوالی چې اوس په تاسو کې دی، دا ګډوډوالی او بیا هم په تاسو باندې وي. ولو جعلناه ملکا او که مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره ګرځولی فرشته، یا مونږ راولیږو فرشته دا پیغمبر، لجعلناه رجلا، نو خامخا جوړو به مونږ دا سړی، وللبسنا علیهم او ګډوډ به کو مونږ په دوی باندې، ګډوډ بشي په دی، وللبسنا علیهم او ګډوډ به کو مونږ په دوی باندې، یا شبه به وغورځو په دوی باندې، ما یلبسون، هغه چې دوی اوس ګډوډوي یا هغه چې دوی اوس شبه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلک، او په تحقیق سره ټوکې کړې شوی وي په رسولانو پورې، خندا کړې شوی و په رسولانو پورې، من قبلک وړاندې لستانه، فحاق بالذین، نو راچاپیره شو د هغې کسانو باندې، سخروا منهم چې دوی ټوکې کولې وي، منهم د دوی سره، د دوی نه، ما کانوا به یستهزئون، هغه څه چې دوی به ټوکې کولې. الله تبارک وتعالی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تسلی ورکړي چې اے نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم، که دا خلق د تا پورې یا ستا د دین پورې ټوکې او خنداګانې کوي، نو مخکې انبیاء کرامو پورې هم ټوکې شوي دي، خو بیا چې کومې ټوکې دي کولې د هغه ټوکو هغه عذاب او هغه بدل هغه بیا د دینه غیر چاپیر شو. د کومو څیزونو متعلق به چې دي ټوکې کولې هم د هغې هغه عذاب د دینه غیر چاپیر شو، یعنی هغې یې تباه او برباد کړل او هغې یې نشان عبرت جوړ کړل. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پورې په مکه کې د مکی زندگی ډیره سخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرا کړې وه، کفارو د طرف نه به ورته رنګ رنګ تکلیفونه ملاوېدل. 15 کسان د قریش، 15 سرداران، دی به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډیر به تنګول، ډیر خنداګانې به ورپسې کولې. عاص ابن وائل، 2 کسان، اسود، یو اسود بن مطلب او یو اسود بن عبد یغوس، حارث بن قیس او ولید بن مغیره مخزومی. دا 15 کسانو، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوس، حارث بن قیس او ولید بن مغیره. دا 15 کسانو دی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډیر زیات تنګولو او ډیر زیات تکلیفونه به ولا ورکول او خنداګانې به ورپسې کولې.
نو دغه اسود بن مطلب دا کم دیم نمبر باندې چې ما ذکر کړ د په باره کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ دعا وکړه چې د نړیر تنگ شو شیخ خدای پاک دی وډون کې د هغه د لاندې دعا وکړه او دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې ناستو چې دا 15 کسان په یو ځای راغلل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې خنداګانې کولې چې په دغه وخت کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې راغی او د 15 کسانو مختلفو ځایونو ته اشاره وکړه د ولید بن مغیره پنده ته اشاره وکړه د عاص قدمونو طرف ته اشاره وکړه د اسود بن مطلب د کم د وړاندېدو دعا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي و د سترګو طرف ته اشاره وکړه اسود بن عبد یغوس خېټه طرف ته اشاره وکړه او د حارث ابن قیس د سر طرف ته اشاره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د دې کسانو د شر باز په دغه د غزینو باندې سستانه د فقومه لږ وخت تیر شو نو دی 15 واړه کسان د دغه زینو په عذاب کې الله تبارک وتعالى مبتلا کړل ولید بن مغیره د چا پنده ته چې جبرئیل علیہ السلام اشاره کړي و هغه د یو د غشو د یو دکان خوا ته تیرېدو او د هغه په پنده کې یو غش ونخته او د ډیر زیات په تکبر کې سنیغ نیغ بګرځیدو د خپل ځان د پاره شرم غنلو چې زب اوس د خلکو مخ کې ټیټېګم او د خپل پنده نه به غشي رو باسمه د خپل ځان د پاره شرم وګړل هم داسې روانو هغه غشي په دې د غشي هغه کم سر چې هغه په دې پنده کې انخته به تن رستو لري کو خو چې هغه ډیر ټایم پوري یا سټایم پوري هغه په دې کې وو د هغه د وجنه د په دې پنده کې زخم پیدا شو دغه زخم د وجې دی الله تبارک وتعالى هلاک او مردار کو دغه شانتي دا چې کم عاص بن وائلو د خپې طرف ته جبرئیل علیہ السلام اشاره کړې و د پخپه کې یو ازغې تلو او د ازغې نه څوک مړ شوی نه دي خو چون کې دا الله تبارک وتعالى د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام هغه ازار د دی پسیو نو پخپه کې ازغې تلو او هغه ازغې دون روانیو کو خپې د زخمی شو چې د ګرځېدو قابل پاتې نشو د دغه بیماری د وجه هغه چې دینه هغه مردار شو د کوم سړی سترګو ته جبرئیل علیہ السلام او سترګو ته اشاره کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې خدای پاک دې ډون کې د هغه په سترګو کې داسې درد پیدا شو چې هغه درد به سر ته او بیا به دیوال خپل سر را بغو د ډیر درد د وجنه او د دغه دردونو په حالت کې الله تبارک وتعالى چې دین دې مردار کو او د باندې به چې درد راغی نه وي د ته به خپل په دعا یاد شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې خدای دې ډون کې چې د سر دیوال را بغو نه د به چې زما قاتل نعوذ بالله زما قاتل محمد صلی الله علیه وسلم دی او چې دین هغه قتل کړم او د اسود بن عبد یغوس د کم طرف ته چې جبرئیل علیہ السلام د شاخېټه ته اشاره کړي و نو بس د کار خراب ور ټیم به پرناله را بيدلې و او خېټه د خېټه باندې چې دینو دغه بیماری لګېدلې و خېټه به ار ټیم خراب و او د دې د وجه نه چې دینو د مخ تک تور شوی داسې مخ تک تور شوی چې خپلوانو د پہچان نه انکار وکړي او ته چې موږ دا نه پیژنو دا چې دینو دا خو هغه اسود نه دی چې دې د خېټه خرابېدو دی بیماری داسې کړو چې بالکل رنگ تور شوی رنگ خراب شوی او دغه بیماری په وجه باندې بیا دی الله تبارک وتعالى مردار کو هم داوي دا چې کوم خېټه دغه شوی او خراب شوی او د بداوي چې رب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما قتل کی او هغه قتل کړم او حارث ابن قیس چې د چا سر طرف ته اشاره شوی و د هغه د دغه نه د پوزینه بداسي وینه او پیپ چې دینه ابراتو په دماغو کې څه بیماری لګېدلې و هغه پیپ او وینه به په پوزه باندې راتله او په دغه بیماری باندې الله تبارک وتعالى دی هلاک کړل نو څنګه چې مخکې امتیانو د پیغمبرانو پورې خندا کړي و الله فرمایي فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون د کوم سيزونو چې دی خندا کوله د هغه خندا هغه عذاب الله تبارک وتعالى د دینه چاپی راکو چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پورې خنداګانې کولې د دغه 15 کسانو مثال ماته اوس ذکر کو دا د عرب په خپل واقعیاتو کې دا بیانې چې 15 هغه کسان چې جبرئیل علیہ السلام وجلی دي د 15 کسان غي په دې معنا په دې مضمون باندې ذکر کړي چې هغه 15 کسان چې هغه جبرئیل علیہ السلام وجلی دي هغه د 15 کسان دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پورې به خنداګانې کولې اوسم کم مسلمانان دي داسې چې ځان ته مسلمان وي یا غیر مسلم دي او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ذات پورې یا د هغه په صفاتو پورې یا د هغه په سنتو پورې خنداګانې کوي نو یقینا هغه هم د الله د عذاب نه بیان بچ کیږي خصوصا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت چې ګیره یا پرې خودل دي یا نه پرې خودل دي دا ځنه خلک پکې دلته زونډي پرېګ دي څوک پکې چې دینو یو نخري کوي څوک بل نخري کوي څوک سکی مختلف نخري د ګیره سره کوي یا د پټکی پورې څوک خندا کوي یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور کوم طور طریقې دی په هغه پورې خندا کوي نو دا خندا به د هغه لپاره د عذاب او د وبال سبب جوړيږي الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ټول بچو ساتي ولقد استهزئ او په تحقیق سره ټوکې کړې شوی به رسولین پر رسولانو پورې
من قبل کا وړاندې دستانه فحاق بالذین فحاق نو پس را چاپیره شو بالذین د هغه کسانو پورې سخروا منهم چې ټوکې کولې د دوینا ما هغه سره چاپیره شو هغه عذاب را چاپیره شو کانوا به یستهزئون چې ودی په هغه پورې ټوکې کوونکی صدق الله العظیم.